غي شکریا ادا کو چې هغې باعث سبب د دې شي. زما محترمو مشرانو امزولو کشرانو خاص کر په سټیج باندې علماء کرام مشایخ عظام تاسو ته معذرت کوم ځکه شریم سره تعاون کو به که انشاءالله. دویمه خبره دا ده وخت انتهایی مختصر دی کوشش کوم چې دلته دا نن کم ختم دی دا دوره ښکلا ده نو دا د متن د کتاب الله ختم دی. د قرآن کریم خدمت په دوه قسمه کیږي یو د متن کیږي یو د ترجمه او د تفسیر کیږي خو لیکن د متن نن سبا بعضې خلک راوتی دي چې د قرآن کریم دا متن چې دی چې دې ته ناظره مونږ وو دې ته مونږ حفظ وو دې ته مونږ تجوید وو بعضې خلک راوتی دی هغوی دا فرمایي چې په کتاب الله په مفهوم باندې یو بنده نه پوهېږي د هغه ته اجر او ثواب نه میلاویږي. خلکو له دا ذهن جوړوي چې یاره تاسو دا تلاوت کوئ په ناظره باندې په قرآن مجید یادوي په حفظ باندې تاسو خو متن یادوي تاسو خو په دې نه پوهېږئ چې په دې باندې تاسو نه پوهېږئ نو تاسو د مستحق د اجر او د ثواب نه یئ. دا انتهایی دجالیت دی انتهایی کذب بیانی ده. راځئ چې د قرآن کریم او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه د صحابه کرامو نه د تابعینو نه د ائمه مجتهدین رحمهم الله نه مونږ معلومه کو چې آیا متن د کتاب الله چې دا دلته نن کم تقریب جوړ دی د دې څه فضیلت شته او که نشته د دې څه اصل شته او که نشته ما ته حافظان صاحبان متوجه شئ. په قرآن کریم کې الله تعالی د لوستو دپاره د قرأت دپاره اووه الفاظ ذکر کړي دي. څو الفاظ ذکر کړي دي؟ نمبر 1 تلا یتلو تلاوتن الله تعالی په قرآن مجید کې لفظ څه ذکر کړی دی؟ تلاوت. وایي څه ذکر کړی دی؟ تلاوت. نو راځئ د عربو لوی لوی امامانو نه د لغت لوی لوی امامانو نه هغه امامان چې هغه ما نه دي منلي هغه څلورو ائمو منلي دي هغه څلورو مسلکونو منلي دي هغه څلورو مسلکونو مقلدینو منلي دي. امام راغب اصفهانی رحمه الله په مفردات القرآن کې امام جار الله زمخشری په کشاف کې امام دعاس په معانی القرآن کې امام اخفش په معانی القرآن کې امام پرا په معانی القرآن کې امام پریابی په معانی القرآن کې د ټولو ائمه او حضراتو لیکلي دي د تلا یتلونه مراد صرف او صرف لوستل دي. قرآن مجید کې چې کله د تلا یتلو لفظ راشي مراد پسې لوستل بی. نو قرآن مجید کې الله پاک فرمایي الذین آتیناهم الکتاب هغه خلک چې ما ورته کتاب ورکړی دی یتلونه حق تلاوتی د قرآن کریم تلاوت کوي څنګه چې حق د قرآن کریم دی. دا یې نه دي ویلي یفسرونه حق تفسیري بلکې څه فرمایلی دي یتلونه حق تلاوتی. اوس دا تلاوت لفظ په قرآن مجید کې بشمیر راغلی دی. وهم یتلون الکتاب یتلون آیات الله آناء اللیل. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما په قرآن مجید کې د دې تلا یتلونا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا إِنَّهُ الْحَقُّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى يكادون يستون يتلون عليهم آياتنا وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق من ربنا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت امام نسائی نقل کر دے روایت امام ابو داود نقل کر دے روایت امام ابن ماجہ نقل کر دے دو سنن روایت تے پدی باندې ټول امت اجماع ده اتفاق ته چې په صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یقال لصاحب القرآن ویل کېږي به صاحب د قرآن ته. اوس راځئ صاحب د قرآن په حدیث کې پس اقرأ لولا ورته کې او په بلځه بیا الفاظو ته وګورئ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا
ترتیل کوا په مزه مزه لولا څنګه چې تا په دنیا کې لوستو نو ګوره د طلا یتلون مراد تلاوت ته قرآن لوستل دا قرأ یقرؤون مراد څه دی سنقرئک فلا تنسى الله وایي موږ به تا ته اولولو بیا به ستا نه هېرېږي واذا قرأت القرآن واذا قرئ القرآن دا ټول الفاظ په قرآن کې دویم لفظ چې دی د طلا یتلون مراد پس راغلی قرأ یقرؤ دریم چې دی ورتل القرآن ترتیلا نو عند الجمهور او دا کرنګې د لغات امامان چې دي ټول وایي طلا یتلو قرأ یقرؤ دا کرنګې ترتیل دا درې واړه او څلورم بما استحفظوا من کتاب الله حفاظت دین طلب د حفاظت د کتاب الله شو څلورم لفظ دا بشمیر په قرآن کې راغلی دي طلا یتلون بشمیر راغلی قرأ یقرؤون بشمیر راغلی رتل القرآن ترتیلا ورتلناهم راغلی دی او دا کرنګې انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله حفظا يحفظوا په قرآن کې بشمیر راغلی دی د دې څلورو نه مراد ټول چې کوم لفظ راځي زه نه وام امام جارالله زمخشري وایي امام راهب اصفهاني وایي امام اخفش وی امام پررا وی امام پریابی وی امام دغاس وی امام نخاس وی دې ټول نه مراد لوستل دي زه دا نه وایم چې تفسیر او ترجمه ټیک نه ده خو نن سبا میډیا مفتیان راوتي دي څه وایي وایي د لوستو اجر او ثواب نشته کذابیت دجالیت لاغین دی په دغه باندې راځي عبدالله ابن عمر ابن العاص فرمای ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك ستا آخري مرتبه سده عند آخر آية تقرأ هل تم قرأ يقرأ هل تسراني أفسر لستل رالل عند آخر آية تقرأ بل صحابی دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما امام بخاری روایت نقل کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوه کله چې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تاته مسله وی هغه تاسو ومنئ دربار رسالت نه ورته سند ملاو شوی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې ولست یو حرف د کتاب الله نه فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها په یو لپس باندې صدا یو نیکی دا او یو نیکی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف والمیم حرف رواه ابو داود والترمذي والبيهقي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی په یو لپس باندې په یو حرف باندې صدا نیکی دا توای وای چې رسول لستل کوي اپویږي پینا نو د دې اجر او ثواب نشته ستاو منو کدا حدیث ومنو ته دروغجنې ته کذابې ته د دې مکتبونو ته د دې د ناظرې د دې حفظ خلافې داسې ده که نه ده اوس بل حدیث ابو هریره رضی الله عنه فرمایي عند المشایخ محدثین اتفاق دی د هغه صحابي په شان کې د ټول نه زیات مرویات 5374 احادیث سیدنا ابو هریره رضی الله عنه ته یاد دي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي امام مسلم حدیث نقل کړی دی امام ترمذی حدیث نقل کړی مجتمع قوم نه جمع کیږي او قوم پی بیت من بیوت الله په یو کوټو د الله تعالی کې په یو کور د کورونو د الله تعالی کې ورپسې سوی وکی دی متوجه شي یتلون کتاب الله لولي کتاب الله ويتدارسونه بينهم ایو بل سره چې کوم دی تدریس کوي نو دې کې محدثینو لیکلي تفسیر ترجمه مراد ده زه ګوردای خلاف نه یم زما چې کوم موضوع زه په هغه موضوع باندې لګایم الا نزلت عليهم السکینه نازلیږي په هغې باندې سکینه اسید ابن حذیر انصاري صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله په تهجد کې مې تلاوت کو سوره بقره مې لوستا ازمازیه امام ابن کثیر د زوی نوم نقل کړی دی د هغه نوم دی یحیی هغه چې کوم دی پروتو ازما اسپه مربوطتون هغه تړلی شوې وه ما چې سوره بقره لوستا یو وریځ به رالی زما په سر خوا کې زما اسپې به ټوپونه کړل چې تلاوت به مې بس کو نو بیا به وریځ لړه چې تلاوت به مې کو بیا به راله ما سره یاره شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تلک السکینه نزلت علیک دا هغه سکینه وه چې پتا الله تعالی نازلوله الا نزلت علیهم السکینه وحفتهم الملائکه ملائکې چې کوم دی وزر پې غوړی وعشیتهم الرحمه او په دې باندې رحمتونه څه کېږي نازلیږي وذکرهم الله فی من عنده او الله تعالی دا مجلسونه دا مکتبونه دا ناظرې او دا حفظ
الله تعالی د هغه ملائکو سره ذکر کوي چې الله تعالی سره دي. بل حدیث حضرت مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی، پدې باندې د محدثینو اتفاق ته 2210 حدیث د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ منقول دي. فرمائی الماهر بالقرآن وفي رواية الماهر بكتاب الله مع السفرة الكرام البررة. دا الماهر معنا ملا علی کاری سے کړی دا، علامہ طیبی سے کړی دا، ابن حجر اسقلانی سے کړی دا، علامہ بدر الدین عینی سے کړی دا. الماهر اے الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه واتقانه. ماهر چاته ویل کی؟ ملا علی کاری د احناف لوی محدث سلطان المحدثین ورته وی. الماهر بالقرآن وی ماهر په کتاب الله کې څوک دی؟ الماهر الحاذق کلک ماهر الکامل الحفظ چې قرآن ورته کلک یادي، الذي لا يتوقف چې په قرات کې چې کوم نه شروع شي پای کې رستو کېږي، پای کې انخلینا ولا يشق عليه القراءة انا سخت پاغه باندې قرات سخت نه وي، لجودة حفظه واتقانه چې دا حفظ کلک وي، متقن وي، کلک وي. نو دا څوک وي؟ ملا علی کاری وي. ماهر نه مراد څوک شو؟ حافظ د قرآن. په ائمه مجتهدینو کې امام ابو حنیفه رحمه الله داغه مناقب نوام، امام مالک بن انس داغه مناقب نوام، امام محمد بن ادریس الشافعی داغه نوام، امام احمد بن حنبل رحمه الله اخیری امام ته د درې امامانو تذکره تاسو ډیره اوریدل ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله علامه رشد په بدایت المجتهد کې لیکي سلیکي امام احمد بن حنبل رحمه الله وی ما الله تعالی په خوب کې ولید. حواله یاد ساتئ، ابن قدامه په موري کې هم لیکلی دی. بلا کم من وکیف، کما کیف مونږ ته پته نشته، دا قاعده مسله ده. الله مې پس کې ولید جل جلاله په خوب کې. الله تعالی ته وی یا الله جل جلاله پس سره تا ته خپل بنده نزدیکیږي. الله جواب راکړه په کتاب الله سره پس سره. بیا ما تاسو کې یا الله په کتاب الله کې خو ډیر علوم دي، ډیر معارف دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي، حدیث امام دارمی نقل کړی دی، لا تنقضي عجائبه، د قرآن مجید عجائب نه ختمیږي. نو یا الله تعالی کم سړی چې پوهیږي او کنا پویدو والا تا ته قریب دی او که غیر پویدو والا، الله پاک وی بفهم او بغیر فهم، که پوهیږي که نه پوهیږي خو چې تلاوت د کتاب الله کوي نو هغه ماته څه کېږي؟ نزدیکېږي. د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مقلدینو کې یو لوی جبال علم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله. بعض اکابر زمونږ د ابن تیمیہ رحمه الله په باره کې افراط تفرید کوي، لوی خلق ته. زه ورته شیخ الاسلام څه کوم چې حضرت محمد شاه انور شاه کشمیری رحمه الله په فیض الباری کې په شرح د بخاری کې ورته شیخ الاسلام لقب ورکړل ابن تیمیہ رحمه الله ته. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب د قبر خواته تللی، هغه په خپل سفرنامه کې سفر در سفر کې ورته شیخ الاسلام لیکل دی. نو چې شاه صاحب ورته شیخ الاسلام وایي، مفتی تقی صاحب ورته نو کما ورته وایي نو ګناه خو نه شته. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله بارکی لیکي، شاگرد حافظ ابن القیم صاحب وایي زه یو ځل د شپې نیمه شپه وه، زه رالم ما وی چې راشه دا استاد وګوره دی په څه حال کې د ده څه معمولات دي. چې رالم د شپې نیمه شپه وه، زما استاد قرآن شروع کو، قرآن لوستو سحر شو، بیا سحر جمع راکړه، بیا قرآن لوستو، اشراق شو، اشراق یې وکړه، بیا قرآن لوستو، بیا زخام وشو، چاشت هغه یې وکړو. درې ورځې په څلورمه ورځ په ما باندې پوه شو، ما ورته وی یا استاذي او زما استاذه ته ناشته څه ټایم کې؟ ما ته جواب وکړ یا ابن القیم، یا ابن القیم هذا غداؤنا، دا زما ناشته ده، دا زما چې کوم دی دا تلاوت، دا زما ناشته هم ده، دا زما چای هم ده. امام عبدالحی لکنوی رحمه الله په تعلیق الممجد کې د اوو صحابه کرامو نومونه لیکلي دي چې په یو رکعت کې به ټول قرآن لوستو، پای کې سر پرس خلیفه راشد، خلیفه ثالث عثمان ذوالنورین عثمان عفان رضی الله عنه نقل کړی دی چې په یو رکعت کې به ټول قرآن لوستو.
تلاوت مصحف عثمانی مونږ سره چې کوم قرآن مجید موجود دی د سورې فاتحې نه والې د سورې والناس پورې دې له ترتیب چې ورکړی دی عند الجمهور دا ترتیب دی ته ترتیب عثمانی وایي. عثمان ذی النورین عثمان عفان رضی الله فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاری ومسلم. امام بخاری امام مسلم روایت نقل کړی صرف روایت نه عملی کار سو په یو رکعت کې به ټول قرآن لوستو. دویم نمبر تمیم داری رضی الله عنه. دریم نمبر عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. او په بیبیانو صحابیاتو کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها حضرت ام سلمہ رضی الله عنها حضرت حفصه رضی الله عنها دا حافظات د قرآن وي. صحیح شو. د آخري واقع نقل کوم حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام مو خو اکثر د سره علمی اختلاف لرو خود د امام ابو حنیفه رحم الله ډیره دفاع کړې ده څه کړې ده هغه هم د قرآن خوانۍ په باره کې دا واقع وام بیا مشایخ اکابر ناست دي بس بیا ختم. په 700 هجری کې په ترکی کې د عثمانیانو یو بادشاه د هغه نوم خدای بنده او دا خدای بنده یو په ایران کې تیر شوی د هغه کټر عالی رافیضي و شیعه و دی چې و دی سني و د خپلې ښځې له طلاق ورکړل. بادشاهانو ښځې چې نه هغه خو ملکه اولی خاتون اولی. بیا د څلور ائمه مفتیان صاحبان راجمع کړل قاضیان ټول ورته گنجایش نشته ښځه چې کوم ده هغه څه ده هغه طلاق کړه. په دغه زمانه کې یو رافیضي و د هغه نوم ابن مطهر حلی. هغه په دو دورای باچا سلامت ته وی چې یاره دا طلاق نه شوی زمونږ د اهل بیتو په نسبت باندې او زمونږ د روافضو په نسبت باندې د طلاق د وقوع دپاره درې شرایط دي. یو خدا چې درې طلاق ورکول د سنت نه خلاف دي. دویمه دا د طلاق وقوع دپاره دوه گواهان ضروری دي څنګه چې د نکاح د انعقاد دپاره دوه گواهان دي دکه رنګې د وقوع د طلاق دپاره څومره ګواهان پکار دي دوه. درېیمه دا که چېرې ښځه د طلاق رد کړي نو بیا نه واقع کېږي. خدای بنده ورته ووایي چې یاره دا څنګه وایي راوله که څوک اهل سنت والجماعت کې څوک مفتی مناظر وي دا مناظره چې کوم دی علم عجیب و امر عریب مناظره دار چاکار نه نو صحیح. هغه زمانه کې د څلورو مذاهبو مفتی اعظم چې نظام الدین شافعي شاشي هغه مناظره جوړه شوه. چې مناظره جوړه شوه دی لا جواب کو خاموش کو بس باچا خو هم دکه غوښتل چې ما ته څوک مولا زما دا ښځه دوباره دا وایي چې دا نه طلاق شوي. چې دا واقعه وشوه دکه ابن مطهر حلی دی وزیر مذهبي امور وګرځو باچا چې به چېرته ته نو دی به ورسره و ځکه ده وله غټ کار کړو او بیا به د ده مکتبه په اوښانو باندې چې کوم دی هغه وړی شو د یو ځای نه بل ځای ته. په 725 کې 726 کې دا دومره لوی ګنده انسان چې ده به په منا په عرفات کې په سرکاري پروتوکول کې اعلان نه کول وی اکبر الکافر ابو حنیفه النعمان وی د ټول نعوذ بالله غټ کافر چې دی امام ابو حنیفه دی او که څوک دته مسلمان وي نو مخې ته راشي. په 727 هجري کې په 725 کې 26 کې خود دا دوه کال اعلانات وکړل. په 727 کې شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمه الله د خپل شاګردانو سره اجله تلو او دا اعلانات کېدل او دا واقعه څلور پیرې په جدا جدا درسو کې مفتی اعظم مفتی ضروري خان صاحب دغه اورېدلې ده او بیا مې حواله راوباسلم بھائی او هغې خو چې به وینه هغې به دا وي حافظ وي چې دا څه اعلانات کېږي وایي دوی ورته چې دی خو امام ابو حنیفه رحمه الله ته اکبر الکافر وایي غټ کافر نعوذ بالله وایي ښه او بیا وایي دا وایي چې هر که چا کې جرأت وي مناظرې ته راشئ وایي علما جواب نه ورکوي وایي نه علما تیریږي بس حافظ ابن تیمیہ رحمه الله ورپسې دوه شاګردان ولیږل چې هغه ټولې دنیا له بس ورته وی چې را میدان ته شه ورته ووایه چې زما استاد در سره مناظره کوي. یو امام عبدالعپار ذهبي امام ذهبي په 5 اسماء الرجال کې
داسې لوی دستاویزات یې لیکلي دي چې دنیا کفر هغې ته اریانه ده چې دا کوم کتابونه دې لیکلي دي د یو راوي باره کې د هغه ټول پیدایش د هغه د بلاغته پورې زندگی د هغه استادان د هغه مشایخ د هغه شاګردان په هغه باندې جرخه په هغه باندې تعدیل غټ غټ څلور کتابونه لیکلي دي بیا تا خواته راځم ستا متعلق یو واقع وم صحیح نو امام عبدالغفار ذهبي او ابن القیم صاحب ورپسې ولېږل دا دواړه دنیا له بس دي علما مشایخ یې پېژني دا دنیا له بس دي ورته وی زموږ استاد در سره مناظره کوي مناظره په مسجد خیب کې ولګېده په مینا کې امام شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه ورته وی پاسه دی ډېر لوی منطقي و پسیغ بلې خو درې خبرې به ګورې خبرې د دریو خبرو به ته خیال ساتې یو خدا چې ته کومه خبره کې و اما قاله ابو حنیفه یا خو چې هغه امام ابو حنیفه ویلي و اما یوجد فی کتاب من کتب الحنفیه یا به ته هغه اقوال د امام متعلق پیش کې چې په یو کتاب د کتابونو احنافو کې وي او یبتا به عند الحنفیه یا درېمه ده چې د احنافو په هغې باندې خپله فتوی که ته هغه قول پیش کې چې د احنافو په هغې باندې فتوه نه نو هغه ګورې احناف هم رد کړی ته به هغه نه پیش کې دی پاسې داسې قطعات مطاعات یې ووایي امام ابو حنیفه امام شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه پاسد د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو باندې یو ناشنا شاندار جاندار بیان وکړو او وی چې امام ابو حنیفه مجتهد مصیب دی دته بیا پاسه چې دی بیا پاسېده سړی مردار شوی مړ شوی دا د امام ابو حنیفه کرامت ابن مطهر هندي صحیح بیا وا چاله ولې کتاب ورکو چې دی یو 44 صفحو کې یو نسخه 44 صفحو کې دی یو 50 صفحو کې ده وایي دی یو کتاب لیکلی منهج الکرامه فی منصب الامامه امام شیخ الاسلام ابن تیمیه چې د هغې خبر واغسته د هغه 50 صفحو کتابو او دا کرنګې د څلوېښتو صفحو کتابو هغې نه یو جلد نه دوه جلده نه درې نه څلور جلده او 2000 صفحاتو باندې جواب یې وکړه څومره او د هغې نوم د منهاج السنة النبویه فی رد الشیعیة والقدریه او دا یې ووی او ظالمانو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله ته تاسو بدې ردې وایي چې 40 کاله د ماسوتن په اوداسه باندې د سحر موس کړی تاسو هغه امام ته دا وایي اول خو د هغه ختمونه چې سوره کړي امام نووي وګورئ حافظ ابن کثیر حافظ عبدالغفار ذهبي هغه وګورئ د آخري خبره کوم د معاص باره کې حافظ ابن حجر اسقلانی باره کې دنیا کفر لیکي زمون استاد محترم مکرم مشر حضرت شیخ مولانا حسن احمد صاحب راغی دا خبره ختموم حافظ ابن حجر اسقلانی فرمایي چې زه حج لتلم نو ما د الله تعالی نه سوال وکړو ته متوجه شه که نه حافظ ابن حجر اسقلانی څه وایي چې زه حج لتم ما د الله تعالی نه څه وکړو سوال وکړو یعنی دعا مې کې وغوښته سوال څه ته وایي اذا سالک عني سوال مې و یا الله تعالی ماله د امام عبدالغفار ذهبي په شانته علم راکړي چا په شانته علم راکړي امام عبدالغفار ذهبي په اسماء الرجال کې سیر اعلام النبلاء 20 جلد کتاب لیکل دی تذکرة الحفاظ 8 جلد دی میزان الاعتدال 15 جلد دی العبر 4 جلد دی دا ټول په اسماء الرجال په بند کې دي ما وی چې یا الله مال د امام عبدالغفار ذهبي امام ذهبي په شانته علم راکړي 20 کاله بعد سوره هغه دعا قبول شوه امام ابن حجر اسقلانی لسان المیزان په 15 جلد کې دوره کتاب لیکو تهذیب التهذیب په 12 جلد کې غټ کتاب لیکو او تقریبی هم لیکو نو ګوره د مشایخو د اهل الله په شانته ځان جوړول او د هغې صحبت اختیارول دا ممدوح دی مذموم نه دی په دې باندې زما خبر ختمیږي سماعتې ګوړې خبرې مې وکړې الله تعالی دې او یو بل خبره ورته وکړم دې مجالسو کې زما لاګیر هم نه راغلی
مونږ به دلته راتلو ختم ده نن الله تعالی هغه ورځ راوسته الحمدلله زه دلته بیان کوم ستاسو مخې ته زما دپاره دا ډېره خوشحالۍ خبره ده ډېر د اعزاز خبره ده دې جومات کې زوم دې ختم له راغلم زوم په دې سامیانو کې الله تعالی ماله توفیق را کړی دی بیا مې په ایپ هم واورېدلې بار بار پیرې الله تعالی دا در قیامت سبا پورې آباد ودان شاداب سرسبز شاداب لري الله تعالی دې د حافظ صاحب خطیب صاحب په عمر کې او الله تعالی د دې په صحت کې دا کرنګې د دې په خدماتو کې ضرور بھائی حافظ عبدالرازق الثانی د طالب علم معاذ الرحمن د ټولو په عمر کې په علم کې برکت واچي او الله تعالی دې د مفتی فضل پور صاحب جوړ کې پاکي فقط کې وما علینا الا البلاغ